په ظاهر لباس دوکه نشي ہے حافظه په ظاهر لباس دوکه نشي ہے حافظه مینځي ګوره چې چغجي دی که مټاق. سلامونه مې واخلئ قدرمندو کتونکو، امید لرم روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې، د ژوند نه مزې اخلی. قدرمندو کتونکو، په دې ویډیو کې په سایډ باندې تاسو یو تصویر لیدی شئ چې په پانسي ګارډ باندې ولاړ مرزیم د پانسي ګارډ هغه پړی هغه رسۍ ښکل کړ ده. قدرمندو کتونکو، په پانسي ګارډ باندې ولاړ هغه مجرم ولې پړی ښکلی؟ قدرمندو کتونکو، کله چې ده دا پړی ښکل کو نو جج ترې تپوس وکړه چې آیا تا ولې دا پړی ښکل کو؟ قدرمندو کتونکو، هغه ورته وویل چې دا پړی ډېر زیات وفادار دی، ما دې هېڅکله ځمکې ته نه پرېږدي. قدرمندو کتونکو، زما هغه وفادار ملګري چا چې زه په ځمکه راغورځولی یم، څوک چې ما د زړه په غوښو ساتلي. قدرمندو کتونکو، نن د هغو د لاسه زه په دې پانسي ګارډ کې ولاړ یم، نن د هغو د لاسه زه په دې ځای کې ولاړ یم. هغه خپل خپلوان، هغه باتوران کوم چې ما د زړه په غوښو ساتلي وو، قدرمندو، خو هغو ما سره وفاداري ونه کړه، ټول بې وفا وخاته، او د هغو د لاسه نن زه په دې ځای کې ولاړ یم، پانسي ګارډ کې ولاړ یم. قدرمندو کتونکو، مونږ او تاسو د دې نه څه عبرت حاصلولی شو؟ قدرمندو کتونکو، همیشه د نر، بهادر او د یو داسې وفادار سړي ملګرتیا کوئ چې سبا درله د مار غوندې ټک در نه کي ستا مال ته، ستا دولت ته، ستا باډۍ ته، ستا حسن ته هېڅ چېرته غل نه وي. قدرمندو کتونکو، د دې نه موږ دا عبرت حاصلوو چې واقعي خبره ده، په یارانو کې ماران هم شته او په یارانو کې وفاداران هم شته. نو همیشه د هغه سړي یاري دوستي کوئ چې وفادار وي، نر وي، پښتون وي، ننګیالی وي. قدرمندو کتونکو، نن مجرم په پانسي ګارډ کې ولاړ رسۍ ولې ښکلی چې د یارانو د لاسه دغه ځیلتلی دی، د یارانو د لاسه دغه پانسي ګارډ ته رسېدلی دی، نو نن د یارانو نه رسۍ غوره کوي او هغه رسۍ ښکلی چې ولې رسۍ به هغه اوچت وزنګوي خو ځمکې ته به یې پرېنږدي. هغه یاران چې هغه یې د ځمکې د تل نه مخکته ښخ کړی دی. نو ځکه مې دا شعر ووایي چې په سپین لباس دوکه نشي ہے حافظه، په سپین لباس دوکه نشي ہے حافظه مینځي ګوره چې چغجي دی که مټاق. نو د سړي اصلیت حقیقت سین کوئ، هله دوستانه جوړوئ، هله ملګرتیا جوړوئ. قدرمندو کتونکو، نن سبا د یارانو په شانتې ماران هم دي چې په داسې ځای کې به درله ټک درکي چې ته به ته هېڅ خبر نه شي. قدرمندو کتونکو، مقصد مې دا دی چې یاري د نر سړي، دوستي د نر سړي، د بهادر سړي او د وفادار سړي په کار ده. هېڅ چېرته د بې وفا سړي دوستي مه کوئ، هم د وفادار سړي ملګرتیا، د وفادار سړي دوستي کوئ. ډېره زیاته مننه کوم که ویډیو مو خوښه شوي د نورو مسلمانانو وروڼو، د نورو پښتنو وروڼو سره لازمي شریکه کړئ. ډېره زیاته مننه کوم. خپل همکار محمد شبیر له ورکړه اجازت. تر د بله ویډیو پورې د لوی الله په امان.